بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الحديث الخامس عمدة الأحكام من كلام خير الأنام دا عبد الغني المقدسي رحمه الله كتاب شروع كتاب الطهارات پنځم نمبر حدیث ده. عن أبي هريرة رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه روایت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي لا يبولن احدكم في الماء الدائم میتیز دنک یو کس پتاسو کې په ولاړو بو کې الذي لا يجري اغوبو چې اغه نزي روان نه دنو بدی پدی کې به میتیز نه کې ول ثم يغتسل منه زکه بیت بیت دغه وبونه غسل کې وسوبکل ډېری وي دا په میتیزو باندې ګندکیږي نه ترڅو چې خوان رنگ بوی بدل شوی نه خو چې نن دی بګی میتیزي یو وکړلې او پسې بل وکړې خو به دې ګن جوړیږي. دویمه خبره چې دا د انسان دغه طبیعت خلافي ځکه چې یو مخامخ ستا په یو څه کې څوک یو ګندګي وروغورځي د انسان هغه طبیعت یې نه اخلي، انسان فطرت یې نه مني. بله خبره دا چې تب بیت په دغه اوبو باندې غسل کې نو هغه به استناولی شي. ولی مسلم کې راځي لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم غسل لنه کې یو کس په تاسو کې په ولاړو اوبو کې وو جنوبن په داسې حال کې چې هغه جنوب دی په حالات د جنابت کې به ته په دې کې غسل هم نه کې وجدار چار سړی به راځي په دې ډنګ کې به غسل کوي نو بس دا ډنې ناولې لکه کم چې جوړونه ورته وای حوضونه ورته وای کتل دې نه غسل کې اوبه به راخلې او بهر به غسل کوه. دلته مسله ده چې اوبه کله نجسیږي کله اوبه ناولې کېږي. بعض علما دا وایي چې دلته مسله دا ده چې اوبو کې فرق دی، یو اوبه ډېرې دي یو اوبه کمې دي. کمې اوبه ناولې کېږي ډېرې اوبه نه ناولې کېږي. بیا د ډېرو اندازې ښودله چې ډېره څومره دي نو احناف علما په دې کې تقریبا لس اقوال ذکر کوي. یو قول دا ذکر کوي چې ډېرې اوبه دې ته وایي چې ته د ډن یو سر ته ناستې اوبه وخوځې بل سر ته نه خوځېږي، یا لس په لسو کې ډنې خدا چرته حدیثو کې نشته. بعض علما وایي چې نه د ډېروالي اندازه دوه قلې دي ځکه حدیث کې راځي اذا کان الماء قلتین اوبه چې کله دوه چاټۍ وي لم يحمل الخبث دا پلیتی نه بارې د دوه چاټیو اندازه ده 220 کیلوګرام اوبه. او بعض علما دا وایي چې نه اوبه لګې وي که ډېرې وي دا نه نجسې کېږي تر څو چې د دې خوند رنګ بوی بدل شوی نه. که خوند یې بدل شي یا بوی بدل شي رنګ بدل شي په ناولي شي نو باندې بس دا ناولي دي. اوس راواخله د شربت اوبه پوزې ته ونیسه روحافزه دې پکې اچولي خوند یې بدل دی بوی بدل دی رنګ یې بدلی تک سوري خو هغه په پاک شي باندې ځکه روحافزه پاکه ده. تا چې کم خوږه ور اچول د هغه پاکه ده هغه بوی پاکي ښایسته مزېدار بوی نو کله چې د نجس شي د وجې نه دا بدل شي. دلته لاندې زمونږ خوا ثبوتنی ده وګوره ته به سمسین روان دی خو بوی هم کوي خوند هم بدل دی رنګ هم بدل دی دا ناولي دي د دې نه به سړی ځان ساتي. نو خلاصه ده چې حدیث کې منع وکړه چې په ولاړو اوبو کې به میتیز نه کې په ولاړو اوبو کې به غسل نه کې ځکه چې دا په دې څه ناولي کېږي نه په دغه ساعت باندې خو چې ته هره ورځ دا کار کوې نو بیا اخره کې دا ناولي کېږي. د دې نه بله فایده دا معلومه شو چې یو روانې اوبه دي لکه سردریاب سیند نو هغه نه ناولي کېږي که یو سړي میتیز هم وکړی په هغې باندې دا ناولي کېږي نه. اب هله ناولي کېږي چې هغې ته واڼۍ وروځي نیرونه وروځي دا ناولتیګانې اول ته هغې کې هغه اثر کاري اوبه یې خوند بدلی یا رنگ بدل شي. و د دې سیندونو رنگ بدل دی خو دا د شګې د وجې نه ګوره دا د خاورې د وجې نه نو خاوره خو پاکه ده
الحديث السادس شپږم حدیث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ده ابي هريره رضي الله عنه روایت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یقینا نبی علیہ السلام فرمایلی دي اذا شرب الكلب کل چسکا کو کس په فینا یا احدکم پلو کې دیو کستاسو کې فليغسلوا سبع دالو کې وکړتی وینځه ولی مسلم کې را دي اولاهن بالتراب اول کرته په خاور وینځه وله فی حدیث عبد الله ابن مغفل او د په حدیث د عبد الله ابن مغفل کې راځي دی مسلم کې حدیث د عبد الله ابن مغفل لئن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا نبی علیہ السلام فرمایلی دي اذا ولغ الكلب في الاناء کله چې سپه په لوخ کې جوټوږي فغسلوا سبعا وکرتی وینځي وافروا ثامنه بالترابتم کرتی په خاور باندې وینځي سپه چې کله په لوخ کې جوټه وکړه د سپه جوټه ناولې د نجسه دغه د دینه مرض ولاړیږي نو مونږ ته شریعت دا حکم کړی دی علما وایي دا سپه خپل خله چې دا وای دا وړي خپل دوبر ته آل تاغي کی چنجي هغه جبل راځي دا چې په کم لوخي کې خلقته کې بس هغه ته جراثیم نقل شي او د سپي دومره خطرناک جراثیم دي چې دا طبي ډاکټران وای سپي چې کله میتیزي کوي نو د هغه کم چې ماشين دی په دې سره چې معلومیږي لیبارټري ده دې ته چې کله ته دا وګوري وای دا د خپل ځینه د میکروب ډیر وړاندې ټوپ وهي د دې وجه نه شریعت مونږ ته دا ویلي تاسو بس پینې ساتئ یو حدیث کې راځي صحیح حدیث دی چا چې سپې وساته په کور کې هر ورځ به د عمل نه یو قیرات اجر الله کوي یو قیرات دومره دی لکه د جبل احد قدر نبی علیہ السلام هغه کور ته د رحمت ملائکه نو ورځي چلته سپې یا تصویری سپینه بزان ساتي دا د يهودو نسواراو د دې ناولو مردارانو د دې کار دی چې هغه سپیو سره کینی او پاڅي او خوري او سکی او ارڅ کوي تر دې الګ وخت مخکې انډیا کې یو خزه د سپی سره واده کړ کارې په میډیا باندې خو ده نو دا مرداران ناول خلک اندوان دي دا کار کوي سپې ساتل شي حدیث کې راځي الا کلب صید او ماشیه او زرع یا د ښکار د پاره سپې وساته جایز دی یا د فصل ساتنې د پاره چې ته زمیداری شړه کې دی رہی او یا ګړې بزی ساتي بس تاسو سپې به څه مشکل نشته فاسی پخاریه کې د نه پروت سپې دي ساتلې دا د بیزای سړی کار دی سپې چې کله جوټه وکي نو دا لوکه به وکړه کم څه چې پکې خو ناول شو بواړه خدا لوکه به وکړه په وبو وینځي اتم کړه به په خاور باندې وینځي خاور انځلو کې حکمت څه ده وې دې بعضی امریکایي سیاستدانانو دا ویل چې موږ د دې حکمت صحیح کوو وې لوکه کې سپي خلقه تکړه و هغه صابون استعمال ک صرف استعمال کار قسم شی استعمال چې دا جراثیم ختميږي کنه چې ورته وبنو نه به ختمېده او چې کله خاور استعمال کړل به ختم شي هغه ویل چې لکه دا پیغمبر ډېر رښتینی پیغمبر چې دا خبره مونږ ته کړې ده کې زمونږه او تاسو د پاره خیر خوې ده بل مسله دا محترمو د کې یو بل روایت د ابو هريره جمهوریه پای کې راغلی سپیکل جوټو کی نو هغه لوکه به تاسو درې کړه تینځه هغه روایت سندن ضعیف ده او دا روایت تاسو وکړه چې د بخاری او د مسلم روایت د بخاری هغه کې صرف وکړه تینځل دی او د مسلم هغه کې سردار راغلی چې یو کرت به په خاور باندې چې کله وکړه داسې وینځه نو اتم کرت دا په خاور باندې وینځي د دینه د اسلام نظافت او پاکي معلومه شو چې زمونږ اسلام دا د پاکي والا دین دی زمونږ اسلام نجس او ناول دین نه دی په دی وجه د يهودو نسواراو په دې سروالي او سپینوالي او دا چټایانه چولي او دا چې کما دیو پینټونه کړي په دې باندې دوکه کیږي دا چې څومره منګو تاسو ته سراو د سپینو اخوا دی خوا کړی دا د قمر مرداران خلق دي دا د قمر ناول خلق دي دیتا الله پاک نجس وی قران کریم کې انما المشركون نجس الله وی نجس دي نبی رسول الله ته صحابه کرامو یا رسول الله چې موږ د اهل کتاب زمکه تور شو دی په لوخ خوراک وکړو نبی رسول الله ته مې کوي که ضرورت راشي به وک وجه څه د خلق ناول دي او مسلمان هغه پاک دی ابو هريره جو د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شلاره کې حالات د غسل کې
جنابت کې بس استپړ شلار غسل وکړ وای چرته وي یا رسول الله زه خو حالات د جنابت کې ما دا بدی غنله چې تاسو سره زه په دې حالات کې ملاو شو نبی رسول الله ته فرمایا ابو هريره مؤمن پاک دې نه نجس کیږي دا خو موږ ته د الله حکم دی چې بس تاسو غسل وکړئ خلاصه دا محترم او عزتمندو د سپونه ځان ساتي سپی چرته کور کې ځان سره ونه ساتي او که چرته سپی په لوخي کې جوټه وکړو نو بیا ور سره دغه طریقه کوي کدا و نه کوي بس ټول جراثیم او امراض دا به نقل کیږي نن د خلکو ته وګوره دا جراثیم او د شینو کې اخته وجه څه شه ده اصل د نظافت خیال منغو تاسو نه ساتو الله عزوجل منغو تاسو د رسول الله په طریقه باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم